یعنې ستا زړه په دې ژوندی نه شو چې تا مړی راغستی دی په اوږو باندې او قبر ته یې کوزوي نور به ستا زړه پسې ژوندی شي په قبرونو به له پاسه کښېني زموږ خلک که د یو قبر کې کار کوي نو په بل به ولاړ او په دې کې به کار کوي درې به دلته ناستي د ونې سره خوا کې څلور به هغه بوټي سره ناستي دوه به دغه ځای کې ناستي درې به دلته ناستي مولوي صاحب غریب به تقریر کوي او څلور پنځه هغه ته ناستي قبر کې به دوه درې کسان لږ او دلته ګپ بعض به کوي ښه دا څنګه نه ده چې به ګوره هغه کار کوو ده چې به ګناه کوله ته وګوره ده چې به ګوره دروغ وي ده چې سود خوړلی ته وګوره او دا خبرې به روانې بس به کې دنیا خبرې کوي چا ته به موبایل کړنګېږي یعنی دا ټولې نښې د دې دي چې د دوی زړونه مړه دي او سم مړه دي یعنی ستا زړه په دې ژوندی نه شو چې تا مړی راغستی دی په اوږو باندې او قبر ته یې کوزوي نور به ستا زړه پسې ژوندی شي په قبرونو به له پاسه کښېني زموږ خلک په قبرونو به له پاسه اوړي که د یو قبر کې کار کوي نو په بل به ولاړ او په دې کې به کار کوي د ټول ناروا طریقې دي ټول ناروا کارونه دي نو علما دا خبرې په دې باب کې بیانوي چې کله د جنازې او د مړي د ښخولو دا مسلې او دا راشي مقبره کې به دنیوي خبرې نه کوئ مقبره کې به خنداګانې نه کوئ مقبره کې به ګپ شپ نه لګوئ امام حسن بصري رحمه الله په یو کس باندې تېر شو هغه مقبره کې ناست ډوډۍ یې خوړه ګوره د هغوی هغه سبحان الله د هغوی هغه زړونه څنګه ژوندي وو چې دې سړي ډوډۍ خوړه ناست په مقبره کې چې امام حسن بصري ورته داسې وکتل وایي زړه دې سخت مړ دی هغه ورته وایي څنګه وایي دلته ستا نوڼۍ تېرېږي دې قبرونو ته چې ته ګورې ستا نوڼۍ تېرېږي ستا اوبه تېرېږي ستا زړه کوم ځای ته رسېدلی نو زه یم که دغه نیکان خلک زموږ په دې زمانه کې وي او زموږ دا حالات یې لیدلی نو څه به یې ویلی زموږ په باره کې او زموږ د زړونو په باره کې نو ځکه دا خپل زړه د دې خیال ساتئ او ژوندی ساتئ او هغه خبرو نه ځان لرې ساتئ چې د هغې د لاسه زړه غافله کېږي او دا زړه مړ کېږي